تاسو پسې بل راځي د بجلي او جی څومره پسې راغلی ما پسې خو دې ځله 1500 راغلی خو لکه ټوټل بل را پسې 40 جمع شوی تقریبا د وجې زه په قسطونو هغه لږ لږ جمع کوم مطلب به دا رکشه به غیله چلی بس بس هغې له چلوم څه کاری شي او څه بل شي کور هم خپل لګو په کار نه پردی کرای دی جی نو ته پکې د ښار کې خوشحاله یې بس څه به کوو جی مزدوري به کوو نو او په مزدورۍ کې چې کوم دی یا به بل داخله یا به کور ته سوړې یا به په رکشه کې کار کوي دا ټول هر څه برابرېږي که نه کېږي نه برابرېږي خو بس هغه وخت یې تېروي شکر دی بس په دې ساعت هم بیا هم او نو دا راته ووایه چې د کور خرچې برابرېږي نه برابرېږي جی او خلک چې کوم دی نو ځان له کورونه اخلي ځان له ګاډي اخلي ستا هم په زړه باندې ارمان یې که نه چې د رکشې په ځای ځان له چېرته ښه شان ګاډی واخلم استاد حکومت نه پرېږدي دا رانیولي دو سره له 2 میاشتې ټایم را کړی دی چې دا لرې کوي که نه نو موږ به څه کوو اخر موږ ته هم یو لار دی وښیي که نه هغې څه وایي چې جزونه ځان له واخلي بس هغه خو به وایي که نه خو موږ خو هغه هم دا رشکه هم ځان له نه شو هغه دا هم په قسطونو اخیستی دغه بارګین والا نه تپوس کولی شئ پوه شوئ دا هم په قسطونو اخیستی چې هغه هم 2000 15,000 روپۍ میاشت ورکوو والا ته وایي دا رکشه لرې که ځان له څه واخلي بس وي دا خرڅه کوي او په کباړې خرڅوي خو ښار کې مه چلوئ مطلب ښار پې بدرنګ ښکاري اخره کې به موږ ته هم وایي چې تاسو هم دی دا خبره خو ته ډېره زیاته مهرباني خوشحاله الله دې عزت وکړي